دا ویډیو ولې اپلوډ کوم؟ تقریبا د یو نیم کال راهیسې زه په ټیک ټاک باندې کار کوم او په ټیک ټاک کې زما خپله چې کومه د خوښې برنامې دي هغه شاعري ده او له شاعرۍ وروسته مې نور هم زړه کله کله دې ته کېږي چې له شاعرۍ هاخوا ځینې معلومات درنو ملګرو ته راواخلم، د هیواد له وروستیو حالاتو یې خبر کم، خو دې ته زیات وخت نه وي. شعر او شاعري ته هر وخت چې سړی غواړي راتلی شي او څه چې په زړه کې دی هغه وړاندې کولی شي، ځکه چې شعر او شاعري زړښت تر ډېر وخته نه لري. یعنې یو شعر چې کله نوی راوځي هغه تر ډېر وخته پورې چلیدلی شي. ولې که چیرې په کوم ځای کې یوه پیښه کېږي او د هغې په اړوند باندې موږ خبر جوړوو، د هغې وخت تیریږي. نو بیا هم کوشش کوم تر څو د دې په څنګ کې په ټیک ټاک باندې یو نیم خبر راواخلم، خصوصا د متحده عرب اماراتو لپاره چې کوم نوی قانون توشیح کیږي د خلکو د خبروي لپاره هم هغه پکې رااخلم. دا ځکه چې مسافري ده او زموږ ډیری مسافر دلته د قانون نه د نه خبروي په وخت کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. یعنې زموږ افغانان یا په ټوله کې پښتانه کله چې په بهر هیواد کې اوسیږي د هغوی د قانون لپاره درناوی لري. میسټیکونه یا غلطۍ په هغه وخت کې ترسره کیږي کله چې موږ ترې خبر نه وو له کوم نوي څیز څخه. نو ټیک ټاک کې تقریبا تر یو نیم کال وروسته ماشاءالله د ملګرو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. خو ستونزه څه ده؟ ستونزه ډیره زیاته نشته، خو کله چې یو څوک یو سوشل میډیا ورکر په یو څیز باندې کار کوي، ضرور دا وي چې یو څه نه څه ترلاسه هم کړي. یعنې هم خورما هم ثواب ته هر څوک خوښ وي او دا یې سترګې وي چې کله یوه ستونزه ګالي د هغې د ستونزې په نتیجه کې باید یو څه ترلاسه هم کړي. نو تصمیم مې ونیو چې یوټیوب چینل رامنځته کړم، ځکه په ټیک ټاک کې د لایف ویډیو نه بغیر کومې ویډیوګانې چې هم خپریږي د دوستانو د خوشحالۍ دپاره دي او ما ته پرې څه فایده تر اوسه پورې نه ده راغلی. نو یوټیوب یوازینی چینل دی چې کله یو څوک ښه خدمات وړاندې کوي د خلکو د خبروي سره سره چې سړی په خپل وجدان کې ورته ډیر خوشحال وي، د هغې تر څنګ بینیفیټس او پیدې هم پرې راځي. یعنې که یو څوک یو ښه چینل ولري، خلکو ته کاره معلومات وړاندې کړي او هغه څه چې په زړه کې وي هغه خلکو ته توشیح کړي. مثلا په ټیک ټاک کې شعر او شاعري خپروم او د هغې په څنګ کې یو نیم نوی خبر راخلم، دا د خلکو د خوشحالۍ دپاره ده. یعنې خورما شوه او ثواب پکې ډیر زیات، یا په بل طرف که موږ ووایو ثواب شو او خورما پکې نه شوه. نو دا ویډیو ده د یوټیوب چینل دپاره. په یوټیوب چینل باندې به کار پیلوم او هغه معلومات چې په ټیک ټاک باندې خپریږي یا زما په فیسبوک پاڼه باندې خپریږي، د دې تر څنګ به په یوټیوب چینل باندې هم خپریږي. نو یوټیوب چینل د دې لپاره ښه وي چې یو خو د ویډیو لیمیټ نه لري، چې مثلا ټیک ټاک کې زما اخري ویډیو تر 3 منټو رسیږي. نو هغه ځینې اوږدې موضوعګانې چې وخت زیات نیسي هغه به پکې په یوټیوب باندې خپرو. او د یوټیوب پالیسي هم د ټیک ټاک د پالیسۍ سره توپیر لري. یعنې موږ نشو کولی چې یو داسې خبر چې هغه مزله وغواړي، مثلا زموږ د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په تړاو باندې که چیرې څوک ویډیو جوړه کړي په هغې کې وسله یا بل داسې څیز چې وسلې ته ورته وي هغه ټیک ټاک نه خپروي. نو دلته یې قانون سخت دی. نو په یوټیوب باندې مونږ کولی شو چې هر هغه څه چې زړه مو غواړي پرته له کاپي رایټه هغه پرې خپری کړو. نو دا زما د ویډیو مطلب هم دا دی چې تاسې زما سره په یوټیوب باندې هم ملګري شئ. څه به خپریږي په دې یوټیوب کې؟ په دې یوټیوب کې به د شعر او شاعرۍ ترڅنګ د وطن
تازه حالات هم وي. یوه نیمه سیاسي موضوع به هم پکې شنل کیږي او همدارنګه په متحده عرب اماراتو کې هم چې کوم نوی قانون توشیح کیږي چې زموږ ملګري ورسره بلد نه وي د هغو په باره کې به هم معلومات پکې وي. یعنی یو جنرال چینل جوړو. دا به یوه داسې جنرال چینل وي چې د ټولو معلوماتو به کاروي انشاءالله. او په نړۍ کې چې هم څه داسې نوي څه خپریږي چې زه یې وغواړم خپور کړم، یعنی هغه به تاسو ته د ګټې خالي نه وي. نو دا ویډیو اپلوډ شوه په دې هیله چې تاسې به په یوټیوب چینل کې له ما سره اوسئ او د ټیک ټاک او د فیسبوک ترڅنګ به یوټیوب ته هم راشو او د دې ځایه به هم ملګرو ته خپل پیغامونه وړاندې کړو او دا د خرمې او ثواب خبره به سره شریکه کړو. یعنی په دې باندې تاسې مه خفه کیږئ چې یو څوک راځي په یوټیوب کې اعلان کوي چې تاسې زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کلیک کړئ. ډیری ملګري چې دا پیغام کله اوري ورنه نفرت کوي، خو نه، نفرت د دې خبرې مه کوئ ځکه هر یو کس په دې مقصد راځي چې هم خورما او هم ثواب ترلاسه کړي. نو تاسې خورما خورئ او ثواب نه ورکوئ، کله ورته بیا ثواب ورکوئ خورما نه ورکوئ. دا ستاسې په لاس کې ده چې یو څوک ښه سپورټ کوي او هغه درته ډېر معلومات راوړي. نو تاسې یوټیوب ته راشئ او زما دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ پی پښتو او ستاسې د بریا او روغتیا په هیله. دا زما ساده خبرې وې پرته له موزیکه او پرته له ایډیټه. په دې هیله چې تاسې به خوښې شوي وي او دا ویډیو هم در سره شیر کړئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ په نږدې وخت کې چې کله زما د ملګرو لیمټ پوره شي او یوټیوب چینل پر مخ ځي همدومره به ما ته قوت راکوئ تاسې چې تاسو ته نوي څیزونه راوړم. ستاسې له پاملرنې او توجه ډېره مننه او په دې هیله چې تاسې یوټیوب ته هم توجه وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ او کومې نوې برنامې چې په د یوټیوب باندې خپریږي چې شعر و شاعري ده، تازه خبرونه به او د متحده عرب اماراتو کې د نویو رولز په هکله باندې چې څه راځي هغې سره به خبرېږو او نوي معلومات چې راځي